القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه یا اوچت شو په اسمان باندې فسواهن 7 سماوات برابر کړه هغه واسمانونه الله په هر شي باندې پوها استوا قران کې او دانګ په کلام عربي کې استوا په ما 5 معنی باندې راځي لومبنۍ معنا د استوا دا پورواله د ځوانۍ د انسان کله چې د انسان ځواني پوره شي او ځوانۍ ته ورسیږي نو څنګه چې قران رستوي فاستوى على سوقه هغه په خپل پړلۍ باندې ودرېږي معنا دا ده ځوان شو قوتونه مکمل شو نو دا پورواله د ځوانۍ د انسان دې ته وایي استوا دیمه معنا استقامت بغیر د کوګوالي نه لکه دې ستنې ته ویل کېږي مستوي یا یو خط چې پاغي کې انحناء نه کوګواله نه هغه ته سوی خط مستویه یو لرګی دی تیر دی هغه ته مستوي ویل کېږي معنا څه کوګواله پکې نشته درېمه معنا استوا ویل کېږي توجه کول یو څیز ته څلورمه معنا د استوا غلبه د په یو څیز باندې پلان کې په پلان کې مستوي شو معنا ور باندې غالب شو پنځمه معنا ارتفاع او چتواله دا معنی پنځه ابن جرير طبري په خپل تفسیر کې لیکلي دي به هم دا ابن جرير وایي چې دلته مراد یا درېمه معنا ده یا پنځمه درېمه معنا څه یادم ده توجه کول نو ثم استوى الى السماء بیا الله رب العزت مخ کړ چاته توجه یو کړ چاته اسمان ته نتیجه څه شو فسواهن 7 سماوات ازما ترجمه نه ده ګوره دا د امام المفسرین ابن جرير طبري هغه مراد دا ده بیا توجه وکړ اسمان ته دې معنا مراد وای پنځمه ده پنځمه معنا څه علو چتواله ثم استوى فسوى ثم استوى الى السماء بیا وچت شو په اسمان باندې فسواهن 7 سماوات نو برابر کړو هغه واسمانونه همدانګي امام بخاري رحمه الله د خپل استاد ابو العالیه روایت کوي چې استوا په معنا د ارتفاع باندې ده وای اوچت شو بلا کیفه څنګه چې د الله د شان سره مناسب او د استوا نه انکار کول دا خو در حقیقت د قران نه انکار دی الرحمن على العرش استوى کستا زین ته نور اشکالات راځي نو نور اشکالات مراوله ځکه د صفاتو د بنده او د صفاتو د الله په منځ کې فرق دی د بندگانو صفات د بندگانو د شان مناسب او د الله صفات د الله د شان مناسب کنه خدای دنیا به ورانه کی سبب د الله د جن منکر کیږي وای ما تم جن دی هغه تم جن دی سبب د الله د اوریدونه منکر کیږي وای زه اوریدل کوم کله یمو کی نو خدای به تشبیه راشي سبب د الله د لیدل نه منکر کیږي چې زم لیدل کوم او الله لیدل کی دا خو تشبیه رااله سبب د علم نه منکر کیږي او زم عالم ما غم عالم دی خو تشبیه رااله زنه پویګم د دوه شین ته تعجب کوم یو دی عقیده ته چې د الله د صفاتو نه انکار کوي په دې وجبال چې په دې کې تشبیه راځي د خو ټول نه منکر شکنه او دویم دی ته چې مړ تل نشي کوله نیول نشي کوله ویل نشي کوله صرف دا یو غوږی ذات دی دا اوس ماته ناشنا ښکاري سترګې کار نه کوي لاس کار نه کوي خپې کار نه کوي خولې کار نه کوي دا یو غوږی کار کوي اوس دا یو غوږ اثبات د کوم نه کوي نو دې ته سره حیران شي چې وای قبر ته نشي تللی وای جامې د ځان نه نشي وستلې وای کفن ځان ته نشي چولې غسل ځان ته نشي ورکولې خاور کې په خپل نوته نشي خو چې نن اوزي به ساټول یوري دا اوس تعجب خبره ده کنه او دلته ژوند منی علم منی لیدل منی اوریدل منی دا ټول منی او به استوای نه منی ولی تشبیه راځي دې نور کې تشبیه نه ده نو دا د قران او حدیث نه سراسر خلاف د محققین او علما او د قول نه سراسر خلاف همدارن دا قول د ربی هم دی هغه نه هم دا نقل شدي فرا بغوی په معالم التنزيل کې وای دا قول د ابن عباس رضی الله عنه هم دی چې مراد د استوا نه هغه وچتیدل ارتفاع ده په عرش باندې او اکثر مفسرینو امام قرطبي هم دا قول د امام مالک دلته نقل کړي وای الاستواء معلوم د استواء معنا معلومه ده هغه کې متشابهات نه دي وکيفيته مجهول کیفیت سره مجهول دی او السؤال عنه بدعه د دینه تپوس کول سره ګناه ده بس دومره عقیده چې الله رب العزت او د دې ګڼ دلایل دی ګوره وتا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه هغه تورخیږي یو صحابي کفاره کی
وینځ آزادۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی صبر وکړه لاړو هغه وینځ نه تپوس وکړه ورته وی عین الله قالت فی السماء رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اعتقها فانها مؤمنه دا آزاده کدي کې ایمان شته او ته نه مانې ته وی نو ته وای تا کې ایمان کوم نه پاتې شو شته وای دا غي نه علاوه ته چې وای چې الله رب العزت هر ځای کې دی کما ویل چې بره دی خو وای مکان دی ثابت کړه ته چې وای چې هر ځای دا ځای ته شي دا مکان دی کدا بل شي باران نه تختی نبی تسلم هر ځای څلورم ګوري چې هر ځای دی نو الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عرش ته ولی غوښته سوچ نه کوي کنه خو مکه کې مدینه کې مسجد اقصی کې دا ټول یو شانتي وو ځکه ستاسو عقیده چې الله هر ځای کې دی نو به بر سره بوت عیسی علیه السلام ته وای انی رافعک الی نو چې هر ځای دی نو به رافعک الی معنا جوړیږي انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامه خیال ورته نه همدارنګ سورۃ الف لام میم سجده کې وای تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير دوسر سوي أخوة ثم استوى على العرش ثم يعرج إليه به ورخيجي چاته نو چې هر ځای دی نه به یارجو الیه معنا جوړیږي نو زما عزتمندو دا عقیده دا د مسلمانانو عقیده ده چې الله رب العزت د عرش نه بره او دا هر ځای معنا دا ګورئ که د علم او د قدرت په لحاظ باندې اخلي خو صحیح ده او که د ذات په لحاظ باندې اخلي نو دا ګوره ډېره خطرناکه عقیده ده دا مولای نه تشریح کوي دی خو زه نه پوهېږم یو طرف ته داسې متضادې خبرې به د خولې نه راخېږي یو ځل یو مولي صاحب لګیا دی وایي وحدت الوجود باندې بحث کوي وایي زه نه منم بیا وایي هغه مرتبې ته موږ نشو رسېدلی زه حیران یم یو طرف ته ردی یو طرف ته صفت کوي ولې د چا نه سړی متاثر شي زما دقه عقیده ده کې مني خطخه کې نه مني پروا مې پرې نشته څادر تې په اوږه باندې ږدمه زه د چا شابسي څه پروا ساتم او د چا پیسو څه پروا ساتم خو حق به ویم قرآن د دې صاف شاهد دی یو آیات نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه په سوونو آیاتونه قرآن کې دي اعمال برخیږي روحونه الله ته بره ورخیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته ورغی دا ټول د دې دلایل دي کنه سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دي واقعه کې تاسو حدیث وګورئ چې آل تلاړو به دغه نه کوم نه تلاړو اول اسمان ته به کوم نه تلاړو ولی په پورته نو ستا خدا عقیده چې دلته دي چې دلته دي نو به بر سره غواړي زما عزتمندو دلته دي الته دي علم او قدرت په لحاظ باندې د الله د قدرت نه ته بهاري نه بهاري ما او پاتې شو ذات الله غفوق العرش دی هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي عین الله قالت في السماء همدارنګ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو د شپې پاتېږئ ځکه د شپې په آخري حصہ کې الله چرته راځي اول اسماء کستا ومنم خدا ټول حدیث په بیا ختمومه دې حدیث نه نعوذ بالله یا انکار کومه او یا په دې ناروا تعویلونه کومه چې هغه بیان قرآن مني او نه به حدیث مني نو ثم استوى على العرش به توجه وکړه ثم استوى الى السماء به قصد وکړه توجه وکړه اسمان ته یوا ثم استوى الى السماء به برابر شو اوچت شو په اسمانونو باندې فسواهن سبع سماوات نو برابر کړو واسمانونه ځکه د دین وړاندې قرآن وایي سورۃ هود کې وکانه عرشه على الماء دا الله عرش په څه باندې په اوبو باندې اولالته او عرش یو طرف ته عرش مني او بیا د الله برابر دل پاغي باندې مني په عرش باندې بیا څه کوي دی وجنا چا خبره و نه مانی قرآن او حدیث مني قرآن او حدیث په خپل مطالعه کوي هیڅ چاته ان شاء الله ستاسو ضرورت نه پیدا کیږي دا به سودا نه شي دی مولا ومنم کداغي مولا ومنم مد دی منم مداغي من قرآن په لاشه الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه ملائک را کوزیږي ثم يرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون لپلام سجده کې وای بیا هغه تورخیږي زمونږ اعمال چرته دي پورته زمونږ روحونه چې الله زمونږ استاد خاتمه په ایمان باندې کی روحونه هم چرته دي بار بزي صفایتونه وهو بكل شيء عليم